دا زمونږ ډوډۍ ده، دا زمونږ دا حال ده. ګوره دا مونږ ماشومانو ته ورکو او مونږ پرې ماشومان مړو. پیاوه مې کړې، پیاوه کې مې ماشومان ته ډوډۍ ورکړې. دا وګوره اوس ماشوم رانه ډوډۍ غواړي او نشته ده را سره، وسه مې نشته چې زه ماشومان ته ورکړم. نه په کور کې وړه دا ماشومان ټول ډوډۍ غواړي، نه په پښو پړ دي او نه په جامه پړ دي. السلام علیکم حاجي صاحب، زمونږ کورنۍ ژوند داسې دی او تاسو وکړئ چې بس مرسته داسې روزه هم چې هم موږ سره لږ مرسته وکړئ. السلام علیکم حاجي صاحب، سلام محترمه. د موږ حاجي صاحب محترم نه جنور نه مې هغه د ما جنور خیر ورسره مننه ده موږ ته چې موږ سره کومک وکړي. د ما دغه سپین ږیری سړی زحمت باندې ګټې راوړي، هغه ماشومان ته ورکړو او دغه د موږ روزګار دی، موږ زندګي ده، په ده باندې دانې دي مشتري ده او دا واړه واړه ماشومان راته په غاړې دي. ټوله زندګي مې چې دانه پرته وي، کور نشته اور نشته او راځه ته مې د کور وګوره کور ډون وکړو. توره تیاره ده په کوټه کې، هېڅ شی نه لرو، ګرمي ده او زموږ زندګي ډېره خرابه ده. د موږ اجنور صاحب نه د موږ دا مننه ده چې موږ ته موږ زندګي برابره کړي او د موږ ژوند ګوري، د موږ دا ګزران ده، دا د موږ غریبګانې دي. دا زموږ ډوډۍ ده، دا زموږ دا حال ده. ګوره دا موږ ماشومانو ته ورکو او موږ پرې ماشومان مړو. دا زندګي ده د موږ کړې ده، دا موږ خوړلې ده خبره، دا قطغ ده، دا د موږ پیاوه مې کړې، پیاوه کې مې ماشومان ته ډوډۍ ورکړې ده او دا ماشومان ته مې هغه کړې ده. دا وګوره اوس ماشوم رانه ډوډۍ غواړي او نشته ده را سره، وسه مې نشته چې زه ماشومان ته ورکړم. نه په کور کې وړه شته، نه په کور کې غوړي شته، نه سولر بطرۍ، هېڅ شي په کور کې نه لرو، نه په سترنجۍ په کور کې لرو. د الله ته مې هیله امید ده او دغه زموږ ماما ته د موږ دا چې موږ سره کومک وکړي. دا ماشومان ټول ډوډۍ غواړي، نه په پښو پړ دي او نه په جامه پړ دي او اوس دا خبره روژې مخه ده، نه ښه شته نه بس ده.